سلامونه لیدونکو، یو ځل بیا تاسو په درانه چوپړ کې له خیره راغلي یو ښایسته ننګرهار. همیشه بهار د خیره راغلي یو د خرماو باغ ته، د اډې فارم ته. دلته 40 جریبه ځمکه کې یو ښایسته باغ ده. نو وخت یې هم پوره ده، د خرماو سیزن ده. له خیره خرماوې پخې دي انشاءالله. څه وینو تاسې هم وینو، نو ملتیا را سره وکړئ. که په چینل باندې نوي یاستئ د ورور چینل سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، له خیره دلته مو باغوان پیدا کړو په دې ښایسته باغ کې. نو ورځو معلومات یې راخلو، کیسې ورسره کوو چې څومره کمه خرما لري دا باغ. حاجي ګله ستړی مه سې، کراري ده، طبیعت څرنګه ده؟ الحمدلله شکر. ماشاءالله باغ کې لګیا یې؟ هو باغ کې لګیا یې الحمدلله. ښه، نوم مبارک دی؟ نوم مې محمد حسین دی او د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغلته کار کوم د باغ کې. نن په جمعه هم د جمعې په ورځ هم کار کوي؟ نه، دلته خو داسې دی اوس دا باغ خرڅ شوی دی که نه، دا چې ونه وو ټیکهدار ته مخکې نه کړو خو بیا هم نه که نه ښه ده، کار روزګار ښه ده ماشاءالله. ډېر ښایسته کار ده، ځکه چې دا خو الله پاک د همداسې دا زموږ وطن آباد کې چې دغه شان ښایسته کارونه پکې ځوانان وکړي ولې کار روزګار زیات شي الحمدلله. الله دې ژوندی لره. څومره کمه خرما به لري دا باغ؟ دې کې الحمدلله 6 رقمه خرما ده. 6 رقمه دا چې کومه ده دې ته اخلاص وایي، دې ته اخلاص وایي. نور اوباما هم ورته وایي، یو قسم د چاکلیټي ده، یو قسم له د رڼا نوم یې دی. بل لکه ډېرې ښې خرماګانې دي دلته ماشاءالله، ټولې یو بل نه خوږوالي کې لکه په یوه سیزن کې دا ټولې اجوام پکې ده او په یوه سیزن باندې لکه مخکې وروسته پخېږي. اوس دغه پخېږي، اوس خو لګیا یاستئ شکوئ یې؟ اوس شکوي دا یو میاشت وشوه چې چلیږي ماشاءالله، او د یو میاشت او یو هفته کې ختم نه شي. اوس هم باغ مکمل ډک دی ماشاءالله. دا وګوره که نه، داسې وګوره ډک دی ماشاءالله. نو په دې باغ کې څو نفره مزدوران دي؟ دې باغ کې تقریبا فلحال خو لکه مزدوران نشته دی، ځکه چې خرڅ شي بیا او پخې شي بیا مزدوران چوټي او نور د ټیکهدار سره موږ یو 3 کسان کار کوو، نور تقریبا 10 کسان پکې کار کوي. دا کومو ملکو ته صادریږي؟ دا خو یاره نور داخل افغانستان کې خرڅېږي، نور بهر ملکونو ته هم ځان د امریکا پورې دي چې ځوانان شوق پیدا کړي. او بس خلک راځي دغلته نه کابل ته وړي، کابل نه دا خو نن سبا ټول کمپیوټري زمانه ده او الحمدلله تجارت دی، یو ځای بل ځای ته ځي. دا خوند، دا وا، دا اوبه، دا لکه انشاءالله اوس په سعودي کې هم دي، خو دغه خوند دا خلک راځي سعودي والا دلته راځي، هغه وایي چې یاره سعودي کې هم دا خرماګانې دي خو داسې خوند پکې نشته لکه دلته لکه د افغانستان ماشاءالله. څومره ونې به یي دلته؟ دلته ټولې تقریبا 2800 ونې. 2800 ونې؟ دا غوښتل دی نو حاجي دا دې راوشکول، دا به څو کیلو وي؟ دا ماشاءالله کم حساب باندې همداسې وګوره 15 کیلو نه کم نه ده. 15 کیلو؟ دا څومره درنې دا لکه ورکوټی وزن دی ماشاءالله. دا د دې نسلونو کې دا ورکوټی وزن دی، دا 13 کیلو 28 کیلو وزن ماشاءالله لري ماشاءالله. بېشک دا جالۍ ولې ورغوند؟ دا جالۍ د دې خاطره ورغوند چې لکه مچیو نه، ماشو نه، مرغیو نه د دې نه بچ. دا ډېر بچت ورکوي، لکه هېڅ نقصان ته نه پرېږدي ماشاءالله. نقصان ته نه ورکوي. یوه موږ ته نه راکوي چې ولې نه، قربان ده درنه واخله. دا یوه به راواخلو څرنګه ده دوستانو، ګورئ خوندور ده که نه ده؟ ښه خوند یې وګرځئ خورئ، دا ستاسې خپل وطن باغونه دي، وخورئ ښه په طبع یې وخورئ ماشاءالله. ځانونه ماړه کړئ ښه په دمه راوځئ. صحیح ده، خیر دی. وزن لري او دا شاخونه ډېر قوي دي یاره، لکه پلاستیک دغه دي. خوندور ده،
دوستانو تاسې وګورئ دا شاخه نظاره کنې لکه پلاستیک ډېر داسې قوي غوندې بار قدرمنو دوستانو دلته مې یو بل ځوان پیدا کو له خیره دله سره هم کیسې کو وروره ستړی مه سې خیر اوسې وروره مننه طبیعت څرنګه ده شکر د الله احسان نوم مبارک دی چې نوم عبدالهادي دی ننګرهار اوسېدونکی ښه دلته باغ کې باغ دی اخیستی ده دغه باغ مې خرما باغ مې اخیستی دی پارمنډۍ بس همدلته یې اوسېږي بس ښه څرنګه وو حاصلات څرنګه وو دا به چیرې عرضه کوئ شکر د پروز کال نه سږ کال حاصلات یې ښه دی او خرما یې ټول په همدې خپل وطن کې دغه کېږي خلک د خوست نه پکتیا نه کابل نه هر ځای نه راځي مینوال ډېر لري او ډېره ښایسته ذایقه لري او ډېر ښایسته خرما دی ښه د خپل وطن کې خلک خپل وطن کې ما اخلي بس څوک چې خارج ته ځي خارج ته هم ځي خارج دبۍ ته هم ځي مقصد سعودي ته هم ځي لندن ته هم ځي او امریکا ته هم چې څوک روان دي سعودي ته ځي سعودي خو خپله خرماوې لري خپل د مینوال د افغانان یې وړي د خپل ملګرو ته چې زموږ وطن کې داسې خرما شته ښه نو څو رقمه خرما ده دلته درته تخمینا 15 شپږ رقمه خرما دی موږ سره بیا حاصلات یې ښه شکر بس حاصلات یې ښه ده تر 18 ټنه 20 ټنه پورې داسې حاصلات څه کال کړی خوشحاله یې بیخي په خپله د ننګرهار یې ننګرهار د سفرود ولسوالۍ بس ته خوشحاله سو ښایسته کیسې دې را سره وکړې مننه نور که څه ویل غواړې د بس باغو باره کې حکومت بس خپل د اسلامي امارات حکومت نه دا تقاضا کوو چې دا باغونه لږ نور هم سره زیات کړي او مقصد دا وطن ورسره رشد وکړي او یو خو به دا خلک ورسره مصروف شي او بس خپل وطن خرما ده بس دغه مینوال ډېر خلکو ته هم کار زمینه مساعد شي چې نږدې وښیي او تا د راتلو نه هم خوشحاله شو چې دلته راغلې موږ سره د مصاحبه وکړو موږ هم خوشحاله شو موږ هم کابل نه راغلي او د خرماو دیدن به وکړو د باغو خدای دې وبخښي تا سره هم دیدن وسو بس الله دې خوشحاله مننه خدای دې وبخښي قدرمنو دوستانو د جالۍ دې لپاره ورته اچولې داسې دا خرماوې ډېرې خوږې نو دا مچۍ او داسې نورې شیان ورته ضرر رسوي دلته ستمپې ځینې شته ځکه دا حفاظت کړي نو ډېر بهترین کار یې کړی ده دوستانو رالو دا د باغ څنګ کې یو وړ غوندې دوکان ده نو نمونې ایښي دي د خرماوو نو دغه ځوانه سره به کیسې وکړو ورځو ستړی مه سې ورور چیرې درس دې خواته نه راځې ته راس دوستانو کیسې ورسره وکړو ورور سره څو رقمه خرماوې دي دلته ستړی مه سې ماشاءالله قد خو دې ډېر داسې جګ برابر دی ښه ده خرما بوټي ته برابر دی انشاءالله خیر اوسئ شکر تاسو حال ده طبیعت تاسو خاص دی په خیر راغلي یاستئ خیر و خیرت ده خوشحاله اوسئ یې د ننګرهار او جلال آباد نوم مبارک دی راحت الله دی راحت الله او راحت الله راحت یې که نه ولې نه راحت یې ولې نه ښه راحت یې ورسره خرما خرڅو بس خوشحاله یې پکې خرڅېږي خلک یې اخلي ولې نه ډېر ځای نه تقریبا ډېر خلک خوشحاله هم دي نه خرما څنګه څوک نه دي خرما ښه شی دی څو رقمه خرما ده تقریبا موږ سره خو اوس داسې یو چې 3-4 قسمه خرما ده ډېرون چې په هغې کې بېل بېل ډولونه دي او څو رقمه خرماوې نومونه دې زده دي او ولې نه دغه چې دي ښه دغه شوګر فري په نامه خرما ده شوګر فري او شوګر فري خوږوالی کم دی د دې دانې غټه ده او خوږوالی لږ کم دی د دې خرما دغه چې دي بوتلي دي به بوتلي دي بوتلي بیا څه خاصیت لري دا چې د دې کې چې پخېدلي دغه بیا پخې خرما دي دا دغه دی دغه چې دی یو رقم ته شات غوندې چې نه جوړېږي د خرما او شات دغه نه جوړېږي دغه او دغه خرما دا بیا کوتۍ په څو ده دغه کوتۍ بیا په 100 روپۍ نیم کیلو دی نیم کیلو په 100 روپۍ باندې دې کې بیا یو رقم ته موږ سره نورې دغه کشمشي دي بغیر زڼې دي او بې دانه دي بې دانه نه زڼې نه لري هغه بغیر زڼې دي او بالکل هغه بیا شي دي خوږې دي او خوږې دي هغه هم ښې خوږې دي هغې کې بیا دغه یو ډول دی موږ سره دا وګورئ دغه به دغه ډول دی دا به هغې نه نسبتا ښې دي او ارزان هم دي قیمت د دې 13 روپۍ دی او
یعنی کار روزګار ښه ده شکر دی الحمدلله کار روزګار روان دی دا آخري سیزن یې تر څومره وخته پورې وي تقریبا میاشت یوه نیمه 2 میاشتې دی خو تقریبا 3 هفتې ټیم به پاتې 3 هفتې بعد ختمیږي ختمیږي دا سیزن د دې ختمیږي فرمان بیا دلته ته که وظیفه لرې کار مو ده اکثره دا اصلا داسې دی چې دا کوم تجار چې هغې سره همغې سره موږ کار کوو نو د همغې کسان یې موږ او بلکل نو خوشحاله سو الله کیسې دې را سره وکړې ژوندي اوسئ الله دې هر ژوندی کله لره. راشئ مننه خیر قدرمندو دوستانو دا و د فارم اډې د خرماو باغ نو انشاءالله دلته مو یوه ښایسته غوندې خپرونه تاسو لپاره جوړه کړه انشاءالله یو بل ځای د وطن یو بل ښایسته ځای تاسو وینو تر دې دمه په لوی خدای مو سپارو خدای پامان